د سپین بولدک پوله د سیلابونو له امله د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سلام ستړي مه شئ د نیوز پرې زرنو لیدونکو وخت مو بخیر. په موږ کړئ تازه لنډو مهمو خبرونو ته. له کندهار څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې د ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه سپین بولدک تړل شوی دی. له سپین بولدک له ولسوالیو څخه باوري سرچینې پنجشنبه د زمري پر شپږمه شتیسو ورځپاڼې ته وایي د سپین بولدک په سرحدي سیمه او ګمرک کې د چهارشنبې شپې بارانونه د اوبو د زیاتېدو لامل شوي او بار وړونکي موټر او مسافرین یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سرچینو په وینا پاکستاني پوځیان او د سپین بولدک اوسیدونکي له شپې راهیسې له ګمرک او د سپین بولدک له دروازې د اوبو پر لرې کولو بوخت دي. په نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. رقیب فاروقي د طالبانو د الفاروق قلعه اردو ورزشي امیر شو. هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د طالبانو د افغانستان په وسپنیز سړي مشهور رقیب فاروقي په دغه ولایت کې د الفاروق قلعه اردو د ورزشي امیر په توګه ګمارلی دی. هرات کې ځایي سرچینې پنجشنبه د زمري پر شپږمه وایي چې فاروقي د طالبانو په وړاندیز او منظورۍ د الفاروق قلعه اردو ورزشي امیر شوی دی. د هیواد په لویدیځ غور ولایت کې یو ورزشکار رقیب فاروقي تر صفر ټیټه سړه درجه هوا کې په ورزشي نندارو نامتو شو. ملي دفاع وزارت وایي پر ټولو سرحداتو بشپړ کنټرول او څار لرو. ملي دفاع وزارت وایي د بدخشان پر ټولو پولو سرحدونو پوره واک لري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي دوی د پولو د ساتنې په برخه کې جدي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغان خاوره کې مداخله وکړي. په مزار شریف کې ځایي امنیتي چارواکو له ګاونډیو سره د بدخشان له پولو لیدنه کړې ده او هلته یې امنیتي ځواکونو ته اړینې سپارښتنې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په واخان کې امنیت تامین ده او هیڅ چاته د افغان پولو د لاندې کولو اجازه نه ورکوي. چارواکي وایي چې پر پولو د بشپړ کنټرول په حال کې دي او د لا ډېر امنیت او ساتنې لپاره به رغنده ګامونه اخلي. ملي دفاع وزارت وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې په وروستیو کې واخان کې د پاکستان د مداخلې په اړه ډول ډول ګنګوسې خپرېږي خو افغان حکومت یې بې بنسټه بولي. له غوږ نیونې مو مننه.